نننے زمون سبق سلورم سفارہ سورت آل عمران آیت نمبر 121 خوانوالی تر آیت نمبر 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او کلچ سار وقت لاړت د کور خپلنا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال جوړو لتا مومنان لمرچی زایون د ناست د پار د جنگ والله سمیع علیم او اللہ اوریدن کے پوہ دے اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا کله چې قصد وکړو دوو ډلو ستاسو نه دا چې سستیو کې والله ولیهما او الله معاون د دې دواړو دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ باندې ځان دې وسپاري مؤمنان ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة او خامخا تحقیق سر امداد کرو اللہ پاک ستاسو پا جنگ د بدر کے وی تاسو کمزوری پا ادبار د ساز و سامان فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون پس یری گئی د اللہ نخامخا چتاسو شکر باسی اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين کله چویل تا مؤمنانو تا آیا کافی نه دی تاسو لره دا چې امدادو کې ستاسو رب ستاسو په 3,000 فرشتو را لېږل شو بلا ان تصبروا وتتقوا بېشکه که صبر وکړو تاسو او ځانم بچ کړو د سستای نه وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ او را بشی تاسو تدا کافر د جوش او خروش د دینا چې دا د امدادو چې دا دې امداد به وکړي ستاسو رب ستاسو په 5,000 د فرشتو نه نشانه کوونکي وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به او نه د ګرځول دی کثرت د فرشتو لره الله مگر زیره د پارستاسو او دې د پاره چې مطمئن شي زړونه ستاسو په دې سره
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم او نا فتح مگر د طرف د الله نا چې غالب حکمت والده ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين دې د پارا چې کټ کی سیسا دا کسانو چې کوپر کړه دې یا ذلیل کی دیلرا نو بگر زدینا مرادا تاوانیان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فإنهم ظالمون نشتتا لرا د فتح نسی اختیار یا بمہربانیوں کی اللہ پا دی باندے یا بسزا ورکی دیتا فس یقیناً دی ظالمان وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ اختیار کی دی آغا چه اسمانونو او آغا چه پزمکو کی دی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم بخنه کئی اللہ چاہتے چی خوخشی او عذاب ورکی چالے چی خوخشی او اللہ بخون کے مہربان دے